په آی پی ایل کې بهرني لوبغاړي څومره پیسې ګټي؟ آی پی ایل یا د هند غوره لیګ د سوداګریز کرکټ تر ټولو لوی لیګ شمیرل کیږي چې سږ کال دغه لیګ کې د لوبېدو لپاره 80 لوبغاړي د 1 میلیارډ او 670 میلیونه هندي کلدارو په بدل کې اخیستل شوي دي. د دغه لیګ تر ټولو ګران بیه لوبغاړی بریټانیوي سام کرن دی چې د 115 میلیونه هندي کلدارو په بدل کې یعنی شاوخوا 2.6 میلیونه ډالره پنجاب کینګز لوبډلې ته لوبېږي. دا د آی پی ایل په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو لوبغاړی په دومره لوړه بیه اخیستل کیږي. سربیره پر دې د انګلستان آل راونډر بن سټوکس، ځوان انګلیسي توپ وهونکی هاري بروک، استرالیوي کامرون ګیري د نورو لوبغاړو په پرتله هغه لوبغاړي دي چې خورا لوړه بیه لري. د معلوماتو له مخې کامرون ګیر د ممبئی انډین لوبډلې له لورې په 115 میلیونه هندي کلدارو یعنی 2.14 میلیونه ډالره، کې ایل راهول د لکناو سوپر جاینټس لوبډلې په 120 میلیونه هندي کلدارو یعنی 2 میلیونه ډالره او بن سټوکس د چینای سوپر کینګز لوبډلې د 122.5 میلیونه هندي کلدارو یعنی 1.98 میلیونه ډالره اخیستل شوي دي او په دې ترتیب کې د سږني آی پی ایل تر ټولو قیمتي لوبغاړي شمیرل کیږي. په سږني آی پی ایل کې په مجموعي ډول 10 لوبډلو خپل بخت وازمویو چې پکې له پاکستاني لوبغاړو پرته د نورو هیوادونو تر ټولو غوره لوبغاړي ولوبېدل. په سږني آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو حضور د بیو له اړخه لومړی درجه راشد خان دی چې په 150 میلیونه هندي کلدارو یعنی 1.8 میلیونه ډالر اخیستل شوی. رحمان الله ګربز، نوین الحق او فضل الحق فاروقي بیا هر یو د 15 میلیونه هندي کلدارو او نور احمد د 3 میلیونه هندي کلدارو په بدل کې آی پی ایل کې لوبېږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا یو لوبغاړی ټولې هغه پیسې ترلاسه کوي چې دی پرې اخیستل شوی دی؟ په هند کې د 1961 کال پر عایداتو د مالیې قانون له مخې هر لوبغاړی مکلف دی چې په هند کې د خپل عاید مالیه ورکړي. په آی پی ایل کې لوبېدونکي هر هندي لوبغاړی دغه پیسو 10 سلنه مالیه ورکوي چې دی پرې اخیستل شوی او هر بهرنی لوبغاړی د هغو پیسو 10 سلنه د هند حکومت ته د مالیې په توګه ورکوي چې دی له هند غوره لیګ څخه ګټي. د معلوماتو پر اساس افغان لوبغاړي د آی پی ایل له عاید 15 سلنه د افغانستان کرکټ بورډ ته هم ورکوي، خو لوبغاړي بیا د جایزو د ټیمونو له شریکانو او سوداګریزو اعلاناتو له لارې دومره پیسې ترلاسه کوي چې معمولا اندازه یې له هغو پیسو لوړه وي چې دی پرې اخیستل شوی وي. د لوبو د نندارې ټکټونه د لوبو د نشراتو حقوق، سپانسرشیپ یا مالی تمویل، د سوداګریزو توکو پلورل او نور د آی پی ایل د عاید لوی سرچینې دي چې د دغو پیسو یوه برخه آی پی ایل کې لوبېدونکو ټیمونو ته رسیږي او یوه لویه برخه یې د هند کرکټ بورډ ته چې د دغه سیالیو مدیریت پر غاړه لري د ګټې په توګه پاتې کیږي. د هند کرکټ بورډ له 2023 څخه تر 2023 کال پورې یوازې د آی پی ایل نشراتي حقوق د 4.2 میلیارډ ډالرو په بدل کې پلورلي دي. د هند غوره لیګ سیالیو کې 10 لوبډلې لوبېږي چې هر یوه 14 سیالۍ کوي. په یادو سیالیو کې لوبډلې د یو بل پر وړاندې حد اقل 2 ځله مخامخ کیږي او په ټوله کې د آی پی ایل په چوکاټ کې 80 سیالۍ ترسره کیږي. هره لوبډله 25 لوبغاړي لري او کولی شي چې د دې له منځه 8 یې بهرني وي. د هند غوره لیګ په 2007 کال کې پیل شو او بیا کابو 10 کلونو وروسته محمد نبی او راشد خان لومړي افغان لوبغاړي ول چې په 2018 کال کې آی پی ایل کې واخیستل شول.